سلامونه ګرانو کتونکو، زایم زرمشا خان. تاسو ګوره زرمشا خان یوټیوب چینل. نن د سره یو څو ډیر اهم خبرې شریکول غواړم چې کله هم مشر رور دی درته په محفل کې غوسه شو نو سترګې ټیټې واچوه. دومره ټوکې او غب هیڅ کله چا سره مه لګوه چې ستا شخصیت او کورنۍ ته سپکاوی پکې وي. که هر څومره دی له خپلوانو سره اړیکه خرابه وه خو بیا هم اجازه مه ورکوه چې پردي خلک پرې ظلم زیاتی وکړي. ستا کورنۍ تربیه ستا د شخصیت تعریف کوي. داسې څه مه کوه چې ستا د وجې ستا مور او پلار په بد نوم باندې یاد شي. کوم ځای کې چې ځان بې قدره احساسوي هغه ځای پرېږده. سختې ورځې د خلکو اصلي رنګ معلوموي. په خوشحالو پسې منډې مه وهه. داسې ماحول جوړ کړه چې خوشحالۍ په خپله درته راشي. هر څه په پاک زړه ترسره کړه، خو په دې نیت نه چې په بدل کې به تا سره ښه کېږي. پوهېږي چې اوبه ولې بې روحه جسد نه ډوبوي؟ ځکه چې مشکلات په هغه چا کار نه ساتي چې زغم تاوان یې نه لري. هر چاته د زړه حال مه وایه. هر څوک ستا دوست نه وي. که زنانه په لاره کې په مخه درغله نو لار ترې بدله کړه. هېڅکله چا په خبرو مه غولېږه. د انسان اصلي څهره په سختو حالاتو کې ښکاري. خپل ذهن مهار کړه یا د نورو د اشارو غلام شه. د ناپوهه انسان سره بحث کول خپل وخت او انرژي وژل دي. خپل دردونه پټ ساته، ځکه دلته خلک په زخمونو مالګه دوړي. د یو چا بایلل تل تاوان نه وي، کله کله تر ټولو لویه بریا وي. بې احترامي ته تر ټولو غوڅ جواب فاصله نیول دي. له هغه چا سره خبرې مه کوه چې زر جواب نه درکوي. که غواړې د خلکو منځ کې ځانګړی اوسې نو د ښځو په باره کې هیڅ خبره مه کوه. که غواړې په ژوند کې خوشحالي ولرې نو د جنکو فکر له ذهن نه وباسه. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. که ویډیو خوښیږي نو ویډیو له لایک ورکوئ، مخکې شیر کوئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. که د ژوند په اړه یا رشتو باره کې ستاسو څه قسم سوال وي زما نه تپوس کوئ، زه به تاسو ته جواب درکوم. الله په امان.